د عثمان رضی الله عنه چې کله د مسجد نبوي دغه کو تعمیر او توسيع کوله، ابو بکر صدیق رضی الله عنه په هغه د نبی علیہ السلام په ترتیب جوړ کړو، عمر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په ترتیب جوړ کړو، ساده باده مسجد نبوي ستنی ول د کجوري تنونه ورکړلی، بر سانګي چې کم دی د کجوري سانګي په واچ لغه چت شلو، او دغه رنګه ساده باده مسجد صرف توسيع پکې وشول. عثمان رضی الله عنه چې راغو هغه پکې څه وکړه، حجاره منقوشه پکې شامل کړه، دا پیلرې ولا د لرګي په ځای باندې هغه زمانه کې خسته کاڼي وغیره وړه او مضبوطی پیلرې ولا ورکړی، او بره چې کوم دی چت هغې نه د کجورو څانګې لرې کړي، د ساګوان لرګي حدیث کې عربي کې ورته ساج وایي، ساج هغه لرګی چې کوم دی ښایسته وتراشل او د هغې چت یې پرې جوړ کړو د پاسه. صحابه کرام ورته دا خو تا لږه ډېره تبدیلي وکړله او دا دیوالونه یې ورله منقوش کاڼو باندې ولګ، هغه زمانه کې چې کوم ښایسته کاڼي لګېدي ټایل مایل لګوي. نو عثمان رضی الله عنه خدا نه دی لګي زه فرض ګڼم یا واجب ګڼم، او یا ورته صحابه ویل ګنې بدعت دې وکړو، نه صرف دومره ورته تا لږ ډېر نقش و نگار مسجد کې وکړلو. هغه ورته دا مې ځکه وکړو چې ما یو حدیث د نبي علیه السلام نه اورېدلی، بخاري کې دا روایت راځي، امام بخاري را نقل کوي. عام حدیث خو موږ تاسو ډېر اورو په باب د مساجدو کې چې من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه، خو د عثمان رضی الله عنه په دې روایت کې راځي ما نبي علیه السلام نه اورېدلی من بنا لله مسجدا بنا الله له مثله فی الجنه، اب کې د مثله لفظ نبي علیه السلام نه اورېدلی. نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله پر جماعت جوړ کو چې څنګه یې جوړ کړی دقه شان ته به ورله الله جوړ کړي. نو مثله نه عثمان رضی الله عنه استدلال وکړو په دې چې زه ښایسته جوړوم چې مال الله ښایسته محل جوړ کړي په آخرت کې، مسجد ښکلی جوړوم چې هلته راله الله ښکلی محل راکړي، ځکه ما نبی علیہ السلام نه دا الفاظ اورېدلي دي.